افغان حکومت له هیواده قاچاق کیدونکي ډرون الوتکه کشف کړه. سلام ستړي مشئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نوي او تازه خبرونو دپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. افغان حکومت له هیواده قاچاق کوونکي ډرون الوتکه کشف کړه. د اداري فساد او د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي چې د یوې ډرون الوتکې چې له هیواد څخه قاچاق کېده کشف کړې ده. د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه غټه کشف شوې ډرون الوتکه چې له افغانستان څخه ایران ته د $15,000 په بدل کې قاچاق کېده د اداري فساد او د جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤلینو کشف کړي او ترلاسه کړې ده. باید وویل شي چې په دې وروستیو کې له هیواد څخه د وسلو او د نورو توکو د قاچاق ګڼ شمېر هڅې شنډې شوې دي. تېره ورځ هم د هیواد سرحدي ځواکونو د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ کې 40 میله سپکې او درنې وسلې چې پاکستان هیواد ته قاچاق کېدې نیولې دي. سربیره پر دې بیا د ملي دفاع وزارت څخه پرون ناوخته په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا کسان د البدل قرودو ځواکونو له خوا تېره شپه د ځانګړي کشف شوي عملیاتو پر مهال نیولې دي. خبرپاڼه زیاتوي چې له یادو کسانو څخه 1 میل درنه وسله او 2 امپور او 6 کلاشینکوف او 15,000 مرمۍ د اسلامي امارت ځواکونو لاسته راغلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې یادو کسانو غوښتل چې دا وسلې پر نورو وپلوري او بیا یې پاکستان ته قاچاق کړي. باید یاد شي چې تېره ورځ هم په ننګرهار ولایت کې د هغه 40 میله سپکو او درنو وسلو مخنیوی شوی چې پاکستان هیواد ته قاچاق کېدل. دوستانو دا زموږ د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا ښه وخت.